ګرانه پرېږده چې هر څه وي ګرانېږي د خدای مسلمانه حکومت یو شي 5 روپۍ ګران کړي او موږ خلک هغه شي 10 روپۍ ګران کړو پرېږده مړه چې دې خلکو ته لږه پته ولګي خو دا خبرې پرېږده د خدای مسلمانه اوسه پوره زما هغه چنګلانه ده د کالج د راتلو ټیم دی اوس په دې لاره مې ونیده یاره خو زمړه مغازیه زمون قسمت خوار دی من ته په سیند کې اوبه وچېږي ته دې ګل ته وګوره څونه ښکلې مزه کوي دا ګل ځکه خو هغه شاعر وایي که نه وایي ګل مې دله درکړو د ګلونو په سرو پاڼو کې او ته دومره بې وفا وي چې تا وغورځوه په کاڼو کې نو څوک د خدای مسلمانه مغازیه دا خبرې پرېږده د پاسه 10 بجې دکان کولو که یاره زما چې دکان کې له 100 روپۍ ځان وګټو د هغې طرفه به دې چنګالي سره ملاقات کوو یا الله ته پکې خیر واچوې دکان ته رالمه بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ته د خیر مالک سړی له ودرېږه بیا څه چل دی په قهر اخته شي ویله په خپل کې چیرې اډوکې لګونه خو په طرفه به روان لکه د کوچي یو بیا 2 ګنټې خو مې دننه تېره کړې خو ستاسو ښځو عادت دا دی د سړي بار ته وځي نو تا واپسې کوي څه چل دی وایه وایم په تا کو د تا څه پاتې همداسې کار وکړه هغه سپور روټۍ هم سهار هسې وخوړې وایم غوړي ځان سره راوالی دی دوکاندار نه یو پیکټ نو تا ما ته کور کې نه شو ویلې کور کې نه شو ویلې چې کورسۍ ته راوځې وایم ته خو چې کوم کور کې څارېږه ته چې بچی دي ته چیچي یو ښځه راوړمه سړیه ځان سره زر راواله ښه یو څوک هم چې پیما وایم ځان سره به بد کړي چې واده کوي تا له چا در کولم نه چې زه درکړم شکر وباسه ها شکر وباسم ستا پلار به سهار او ماښام راولو چې زما دا لور وکړه بد مې کړي بد واکړه ته خو په هغه یو لیونۍ باندې ګرم راګرم وي خو خدای پاک باندې زه غر کړم یو وایم خولې مو بازار دی خولې مو وخوځه ځه الله دې ټک ته لاندې کوي ای ته خولې دې مې یاده شه خولې دې مې یاده شه ولې مې غرو الاخرین کې دغه غوړي راوړه وبه دې ټکومه بیا ولا په ملا غوړه کما یو السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا څه پکار دي یاره 1 کیلو غوړي خو راکړه بچي خاجي شابه زه نه ناوخته دی خدایه پاکه بیا په کور کې د ښځو نه تنګ یو او بار د خلکو نه څوک یو غم خو نه دی دا والا کاکا څه فریادونه شروع کړي د خدای مسلمانه د خدای ظالمه ګوتې نشته ګوتې خو نشه ختمې شوي دي که نه ګوتې اصل کې ګرانې شوي دي مړه نو کوم شي ارزان دي سړیه بس هر یو شي ګران دی نو کاکا خبره وره کاکا خبره وره د خدای مسلمانه بس رواني څه چل دی دوکه شوي پیسې مې زیات درکړي نو پیسې مې زیاتې درکړي د خدای مسلمانه سل دې پکې کمې راکړې وایي دا 300 نو 300 دي په 400 روپۍ پیکټ دی مړه د خدای خاطر که پرون مې د بازار نه په 300 راوړي که نو څنګه په 400 راشه خو ته ودېږي د خدای مسلمانه پرونی ریټ پرېږده تاریخ بدل شوي دی شپه کې هر څه ګران شو مړه دا څونه به ګران شوي خو چې 5 روپۍ ګران شي نو تاسو دوکاندار دی 100 روپۍ ګران دی د خدای خاطر وکړه سړیه داسې کار دی چې وړي یو څه خو نور یې نو موړه ده څنګه وایه ولې وایي په دوشي کې باسه کاکا لاس مه راشه زه د سپین وړوکو ګوره په خاطر کوم پرېږده مړه چې چا ګران کړي هغه پسې لاړ شه دا راته ووایه که نه چې ګران کړي چا دي کاکا نو د غوړو د کارخانه تېره چا ده خو هغه ګران کړي دي که نه نو تېې راته ووایه چې پسې لاړ شم ما ته څه معلوم دا خو به دا کارخانې دي ښځه نو یا ساده سل خو به درکړم خو یا به ځېمه او یا به د غوړو د کارخانې د مالک وي بیا مې د عوامو زور دي کاکا ته چې ورسره هر څه کوې سات په ساته شی ګرانېږي تا اوره خو تیل دي خو پېټرول دي خو ډیزل دي خو غوړي دي خو چیني دي خو چای دي خو وړي دي خفه کېږه مه عوام ودرې قرآن شو که د پلمان چې سلمنې ته نه وباسي دا خو موږ خپل عزت ته ګورو ځکه څه نه وایو او ګوره مه خو دا د کارخانې مالک ته ما چې محلې ته وړي و که نه زما نوم به داسې ګوني ښه مړه 100 روپو ته یې چل جوړ کړو بس ته موږ سور سور رالې تر اوس خیال دي ویل څه دې ګران کړي دي د خدای ظالمه چا چې ګران کړي هغه پسې لاړ شه یاره مړه خو د مانځه ټیم نشي د مانځه لاړ شه پته نه لګي چې نن د چا په مخ روتي ټوله ورځ م خرابوه سلام علیکم وعلیکم سلام دا وګورئ زه دکان کولو هغه دکان بند کړو داسې نصیب دی بیا دکانداري وکړه بیختون د نظره کېږم نه که نه په دې نظر خو زه چوم خو پته لګي زما د نظر ولې کار نه کوي خو ځه مړه خلکو داسې نصیبونه دي شریان به شي ورته ماما السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بچي څه پکار دي ماما ما یو چیز راکړه والا د ما نر بچی چپس والا دا ولې بیا ماما یو بنجر
بچی دی که خو پنجه نه کېږي دا اوس پلش شوی دی ښه اول ما پرون په پنجه غوښتو ای بچی هغه پرونی ورځ وه نن ورځ کې بچی دا پلش شوی ټول بیا اوله ښه یو بیا قارېږي څه نه هم اوس پلش شوی دی که نه ته ولې زما په خبر نه پوهېږي دا ولې بچی ته به تورې خاورې ته نه ځې یا الله زما دې تا ته په توبو توبو دې دومره ورکوټي ماشوم ته وګوره داسې پخې خبرې ته وګوره بچی چې سر راپاتې نو دا به په پنځلس شوي ښه بیا دا بچی زما نر دی دا شابه دا اوس وګورئ یو لیش دی او را څومره پخه خبره وکړه دا کوم وخت راغی کاکا په خیر علي د خدای ظالمه ستړي مشي پیدا خو دا راته ووایه چې د غوړو کارخانه کوم د غوړو په کارخانه څه کې په کارخانه څه کوي نو چې اوس څه ووایم نو بیا به ورته وایي چې مله خو د خدای ظالمه دا غوړي نه دي دا پرون په 300 نن په 400 دي مړه دا سال یې قیامت پني مړه ته لیونې شوې ولې غوړي پرېږده چینو ته وګوره ګوړې ته وګوره وړو ته وګوره اسمان سره خبرې کوي نو بېوقوفه یې که بېوقوفه یې څوک راپاسي نه خلک ورته دي ګینې قسم په خدای که نه چې دا په 600 روپیو په څو په 120 نن سبا په 400 دي خو ته هم تپوس نه کوې زه هم نه کوم دا واخي ځوان دی واخي ځوان چې تپوس پته کوي ښه نو ته اوس څه کوې ورځه مه پسې زیاته ښایي شابه کارخانه ورته د غوړو کارخانه نو نور نه څه داسې به تاو شي که نه هغه مخامخ تور ګېډې دی ښه بس ته بېغمه شه نن به دې تپوس کوم ده ته وګوره خلکو خان په پټه کړل او دا د غوړو په ګوتې پسې در اخېستې ځه مړه السلام علیکم یارو راغه 150 ټکه غوړي تیار دي چاسې ته هم ستر روان دي سنا ګمان ته روان دي ته معلومات وکړه څه شو دا یې کارخانې نه دروته غوړي څه شو دا السلام علیکم وعلیکم السلام بابا څنګه خیر دی د دې کارخانې مالک دی او جی دا راته ووایه که نه چې دا غوړي ګرګړ شي خو کاکا د بر نه ټوله ګراني ده څنګه د بر نه ګراني ده یار ما ته خو وښایه که نه چې پرون په 300 روپیو نن په 400 دي مړه دې ارامه غوسه سره خېړې غړې کړې خو دا راته ووایه چې موږ داس کم کوو او شکر دې 15 وته خپل موزه داس کو ښه نو تا د قبر یادېږي چې سملم به پکې او شکر دې نو مړه د خدای خاطر وکړه سړیه دا غوړه غریبانان دي که نه یا به وي یا به نه وي نو 100 روپۍ او په دې کټ کې دې خو ولاد څه دي زه خو دې ولې نه کېږم بابا نو موږ څوک د هر یو شي خو د بر نه ګرانېږي څنګه د بر نه ګرانېږي بس د بر نه او د بر نه ما ته سړی وښایه یا به زه نن به هغه او یا به یم دا دی راشم د کلي د ملک نه تپوس وکړه ما ته څه وې ښه نو دا کلي ملک دا غوړي ګرانې ولې نه ګرانې دی د دې باندې به خرچې نه کېږي یاره خرچې پې کېږي مړه څه خرچې پې کېږي د خدای خاطر وکړه مړه ویرېږه دا لوی ورځې نه ګورئ قسم په خدای سخته روزه راوړه دا ګاډي خط پکې دا ګاډي دا خلک به په ایمان چې لیونیان شي او زه به خدا مالک به پرېښوده که نه یا به ځیم او یا به دی دا غول پاکستان نه ګوري لاس ته دا د دوه کې چې څه کولی شي هغه وکړه د کلي د ملک نه تپوس وکړه ما ته څه پې ما پسې رامنډه وښې کرم اوسې په ورغلې او جا ورغلي مر څه ټیک ټاک دي الله دې دا راته ووایه چې د کلي ملک دی او د دې کلي ملک زېما ولې ته پکې شک یې شک پکې ځکه کومه چې زه د خپل حق تپوس کوم یا به ننتي او یا به ځیمه وره د ملک په ځای کې ولاړو ملک ته خبرې کې بس یې کې ملک صاحب زه ته زاري کوم مینه ته کوم زما ور بچي ملک صاحب په 100 روپیا ګوتې کې خو ما پرېږده افسر چې مال ته ولیدو نو عقل دې سر نه راغی هلکانو داسې کار کوم په دې خپل څادرې پانسې کې اور یو منټ دی خوشه دا راته ووایه چې د مرګ نه مخکې دې څه ارمان شته او ملک صاحب وایه ماله مې ارمان شته چې په دې دنیا څوک هم رښتیا او سچ خبره کوي نو د هغه به یا ګنټه چوني او یا روزه آفرین ډېره لا ورکه چک هغه خو ښکلې بیا لر پوږې څادر ور واچوم خو نن نه پرېږدم نه تپوس ته نه کوم چې دا اخر دا لوبه څه ده مړه دا دوکان هم بند کړو دی که اوس دوکان خو مې رابند کړو خو زما هغه چنګاله څه شوه روبي نیسه تا هم دوکان رابند نو دوکان به مې بنداو نه ولې خو چې همدره سارې راشم نو تا ځای هم جارو کړي پیل یې خرڅ کړي چې زه دوکان کولاوم تا دوکان راښکته کړي یم په دې راز مې پېږه بچي دا د الله پاک فضل او رحم دی په ما باندې نه د دې فضل او د رحم دا خبره ما ته هم وکړه چې خدای مې روز ښه کړي مونځ اودس کوه سپېرې یاروره
زه خو چې سهار راپاڅم اذان وشي مونځ وکړم او دوکان ته راشم ما سره د خپلو ښځو دواګانې دي که نه څه مطلب ما 2 ودونه کړي 2 ودونه دې کړي دي او که نه نو زه څه وکړم همې زه څه وکړم نو دغلته خو دې دماغ کار نه کوي که نه ها. د خدای مسلمانه ساره جمع نه چې راشم یو ښځه مې په یو نغري باندې پتیله کېږي چې پخه کړي ها. او بله ښځه مې په بل نغري باندې طبخې کېږي پراټه پې پخه کړي ناشته ښه په وخت وکړم کلمه ووایم او دوکان ته راځم ښه نو لکه دا راز دی او که نه ښه نو انشاءالله یې دا دویم واده زم کوم دویم واده وکړه زما نه به 3 ګنټې مخکې دوکان ته راغلی انشاءالله هم دقه شانتې کوم زه ورځه پې- دقه مشوره مې دنه غوښته دوا به راته کوې دوا وایي دواګانو په شکرو دواګانې به ورځه پې درلم. اوکې جي خو بیا خواږه رولېږه خامخا به درلېږم چې ما چا نه مشوره ورکړې ده د هغه سر او تندې نه لګي زمړه پته به دو لګي خو د خدای مسلمانه مغازي لاول کور ته لاړ شه جامې بدلې که دا ورشه هغه سړي دوکان ته ځي چای ولې پخه که مخکې خبرې ښه ده دومره غوسه اوس په دې پتیله ماته کړې وه یوازې زه په دې کور کې نه یم تم پکې ها که پخې پخه که ګینې اړم چې پخې نه کې زین السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه د خدای مسلمان مې دوکان ته زما نه مخکې راغلی چې نو کله یې ووه نو سهار به مې پکې چس کړه خو چې دویمه شوه نو سهار پکې بې چایو راغلی د خدای مسلمان چاته وایم دا الزامامو